د مؤمن مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 40مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 85 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. حمیم دغه کتاب نازلیدل د الله لخوا دی چې برلاسه دی، په هر څه باندې پوهیدونکی دی، د ګناه بخښونکی او توبه قبلونکی دی، سخت سزا ورکوونکی او ډیر د فضل خاوند دی. له هغه پرته هیڅ معبود نشته، د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. د الله په آیاتونو کې جګړې نه کوي مګر یوازې هغه کسان چې هغوی کافر شوي دي. له دې وروسته دې د نړۍ په هیوادونو کې د هغو ګرځېدل را ګرځېدل تا په څه فریب کې وانه چوي. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. لدوی نه مخکې د نوح قوم هم حق ته د دروغو نسبت کړی دی او له هغو نه وروسته ډیرو نورو ډلو هم دغه کار کړی دی. هر قوم پر خپل پیغمبر باندې حمله وکړه تر څو چې هغه ونیسي. هغوی ټولو د باطل په وسیلې سره د حق د مغلوب ښودلو هڅه وکړه، خو په پای کې ما هغوی ونیول. نو وګوره چې زما عذاب څنګه سخت و. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. په همدې ډول ستا د پروردګار دا فیصله هم په ټولو هغو کسانو باندې تطبیق شوې ده چې د کفر مرتکب شوي دي، چې هغوی دوزخ ته تلونکي دي. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. د الهي عرش حامل پرښتې چې د عرش شاوخوا حاضرې اوسیږي ټولې د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوي. هغوی پر هغه ایمان لري او د مؤمنانو په حق کې دعا کوي. هغوی وایي ای زموږ پروردګاره، ته په خپل رحمت او په خپل علم سره پر هر شي باندې خور شوی. نو هغو کسانو ته بخښنه وکړه او د دوزخ له اوره یې وژغوره چې هغوی توبه ویستلې ده او ستا لاره یې غوره کړې ده. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ای زموږ پروردګاره،
او هغوی هغو جاودانی جنتونو ته داخل کړه چې تا د هغو وعده له هغو سره کړې ده او د هغو له مور پلار او میرمنو او اولادونو څخه چې څوک صالحان وي هغوی هم له هغو سره یو ځای هلته بوزه ته بېشکه قادر مطلق او د حکمت څښتنې او وژغوره هغوی له بدیو نه تا چې څوک د قیامت د ورځې له بدیو نه وژغوره پر هغه دې لوی رحم وکړ همدغه ستر بریالیتوب دی إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون کوم کسان چې کافران شوي دي د قیامت په ورځ به هغو ته په آواز کولو وویل شي نن چې تاسې څومره سخت خپل ځان ته په غوسه کیږئ الله له دې نه زیات پر تاسې هغه وخت په غوسه کیده چې تاسې ایمان ته رابلل کیدئ او تاسې انکار کوئ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل غوی به ووایي ای زموږ پروردګاره تا په رښتیا سره موږ ته 2 ځله مرګ او 2 ځله ژوند راکړی دی اوس موږ په خپلو ګناهونو باندې اعتراف کوو آیا اوس له دې ځایه د وتلو هم څه لاره شته ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير جواب ورکړ شي دغه حالت چې تاسې پکې اخته یې له دې امله دی چې کله یوازې د الله خواته بلنه کېدله نو تاسې نه منله او کله چې له هغه سره نور یو ځای کېدل نو تاسې منله اوس فیصله د لوی او لوړ خدای په لاس کې ده هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب هماغه ذات دی چې تاسې ته خپلې نښانې درښیي او له آسمانه ستاسې لپاره روزي نازلوي خو د دغو نښانو په لیدلو سره پند یوازې همغه څوک اخلي چې د الله لوري ته رجوع کوونکی وي فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون نو ای رجوع کوونکو همغه الله وبولئ د هغه لپاره د خپل دین په خالص ګرځولو سره اگر که ستاسې دغه کار د کافرانو هر څومره بدی سي رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هغه د لوړو درجو خاوند عرش څښتن دی له خپلو بندګانو نه په هر چا باندې چې وغواړي په خپلو حکم سره وحی نازلوي تر څو چې هغه د ملاقات له ورځې نه خبردار کړي هغه ورځ چې ټول خلک بې پردي وي له الله نه به د هغو هیڅ خبره هم پټه نه وي په هغه ورځ به په لوړ آواز پوښتنه وشي نن پاچایي د چا ده ټول مخلوق به غږ وکړي د یو قهار خدای اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وبویل شي نن به هر چاته د هغې ګټې بدله ورکړه شي چې هغه کړي وي نن به پر هیچا څه ظلم نه وي او الله په حساب اخیستلو کې ډیر ګړندی دی وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين
ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ای پیغمبره دوی له هغې ورځې نه وډار کړه چې رانږدې شوې ده کله چې له ډېرې غوسې زړونه خولې ته راغلي وي او خلک غلي ولاړ وي د ظالمانو به نه کوم خواخوږی دوست وي او نه کوم سپارښتګر چې خبره یې ومنله شي. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله آن د سترګو په خیانت باندې پوهیږي او آن په هغه راز باندې پوهیږي چې سینو پټ ساتلی دی. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. او الله بل حق سره سم فیصله وکړي پاتې شول هغه چې دغه مشرکان له الله نه پرته بولي هغوی د هیڅ شي فیصله کوونکي هم نه دي بېشکه همدا الله د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. آیا دوی کله په ځمکه کې ګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي؟ هغوی له دوی نه زیات قوي وو او له دوی نه زیاتې قوي نښې نښانې په ځمکه کې پریښي دي خو الله د هغو پر ګناهونو هغوی ونیول او له الله نه د هغو ژغورونکی هیڅوک نه و. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. لدې عمله د هغوی دغه عاقبت شو چې هغو ته د هغو پیغمبران له ښکاره آیاتونو سره راغلل او هغوی یې له منلو نه انکار وکړ. په پای کې الله هغوی ونیول په یقیني ډول هغه د ډیر قوت خاوند او په سزا ورکولو کې ډیر سخت دی. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. من موسی فرعون هامان او قارون ته له خپلو نښانو او د ماموریت له څرګند سند سره ولیږل خو هغوی وویل کوډګر دی ډیر دروغجن دی. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. بیا کله چې هغه زموږ لخوا هغوی ته حق دین راوړ نو هغوی وویل د کومو کسانو چې ایمان راوړی له ده سره ملګري شوي دي د هغو ټولو زامن ووژنئ او لوڼې یې ژوندۍ پرېږدئ خو د کافرانو دسیسه ناکامه شوه. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. یوه ورځ فرعون خپلو درباریانو ته وویل ما پرېږدئ زه موسی وژنم او دی د خپل پروردګار ته غږ کړي زه ویریږم چې دی به ستاسې دین بدل کړي یا به په هېواد کې فساد راولاړ کړي. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
موسی وویل ما خو د هر هغه متکبر په مقابل کې چې د حساب پر ورځ ایمان نه لري خپل پروردګار او ستاسې پروردګار ته پناه وروړې ده. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. په دې وخت کې له آل فرعون څخه یو مؤمن سړی چې خپل ایمان یې پټ کړی و غږ وکړ تاسې یو سړی صرف په دې اساس وژنئ چې هغه وایي زما پروردګار الله دی په داسې حال کې چې هغه ستاسې د پروردګار لخوا تاسې ته له معجزو سره راغلی که هغه دروغجن وي نو د هغه دروغ به په خپله پر همغه ور واوړي خو که هغه ریښتونی وي نو د کومو هولناکو نتیجو نه چې هغه تاسې ویروي له هغو نه خو به یو څه پر تاسې ارومرو راشي. الله داسې یو چاته هدایت نه کوي چې له حده تیریدونکی او ډیر دروغجن وي. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ای زما قومه نن له تاسې سره پاچاهي ده او په ځمکه کې تاسې برلاسي خو که د خدای عذاب پر موږ راغی نو بیا څوک دی چې له موږ سره مرسته وکړای شي. فرعون وویل زه خو تاسې ته همغه رایه درکوم چې ماته مناسبه ښکاریږي او زه د همغې لارې په لوري تاسې ته لارښوونه کوم چې سمه ده. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. هغه سړي چې ایمان راوړی وی ویل ای زما قومه زه ویریږم چې نه چیرته پر تاسې هغه ورځ راسي چې له دې نه مخکې په ډیرو ډلو باندې راغلې ده لکه څنګه ورځ چې د نوح پر قوم او عادیانو او سمودیانو او له هغو نه وروسته قومونو باندې راغلې وه او حقیقت دا دی چې الله پر خپلو بندګانو د ظلم هیڅ اراده نه لري. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ای قومه زه ویریږم چې نه چیرته پر تاسې د فریاد او سرټکونې ورځ راشي هغه وخت چې تاسې یو بل ته غږ وکړئ او په تیښته تیښته وګرځئ مګر په هغه وخت کې به له الله نه څوک ژغورونکی نه وي. رښتیا دا ده چې الله چې څوک ګمراه کړي هغه ته بیا هیڅوک لارښوونکی نه وي. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. لدین مخکې یوسف تاسې ته له بیاناتو یعنې معجزو سره راغلی و خو تاسې د هغه د راوړې لارښوونې لخوا په شک کې وغورځېدلی
بیا کله چې هغه وفات شو نو تاسې وویل اوس به الله هیڅکله کوم پیغمبر ونه لیږي په همدې ډول الله ټول هغه کسان په ګمراهۍ کې اچوي چې له حده تېرېدونکي او شکي وي الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار او د الله په آیاتونو کې جګړې کوي بیل دی چې هغه ته کوم سند یا دلیل راغلی وي دغه کړنلاره د الله او د مؤمنانو په نزد سخته کرکجنه ده په همدې ډول الله د هر متکبر او جبار په زړه مهر لګوي وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب فرعون ویل ای هامانا زما لپاره یو لوړه ماڼۍ جوړه کړه ښایي ځینو وسایلو ته ورسېدی شم اسمانونو ته د ختلو وسایل او د موسی خدای لګوینم ما ته خو دغه موسی دروغجن ښکاري په دې توګه د فرعون لپاره د هغه بد عملي ښایسته کړای شوه او هغه له سمې لارې نه منع کړای شو د فرعون ټولې دسیسې د هغه د خپلې تباهۍ په لاره کې په کار واچول شوې وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد هغه سړي چې ایمان یې راوړی وویل ای زما قومه زما خبره ومنئ زه تاسې ته سمه لاره ښیم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ای قومه دغه دنیوي ژوند خو څو ورځې دی د تل تر تله استوګنې ځای خو آخرت دی من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب څوک چې بدی وکړي هغه ته به همغومره بدله ورکړای شي څومره چې هغه بدی کړی وي او څوک چې ښه عمل وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه په دې شرط چې هغه مؤمن وي دغسې ټول خلک به جنت ته داخل شي چې هلته به هغو ته بې حسابه روزي ورکړای شي ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ای قومه خنو دا څه پیښه ده چې زه خو تاسې د خلاصون خواته رابولم او تاسې ما د اور خواته بولئ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تاسې ما ته د دې خبرې بلنه راکوئ چې زه له الله نه انکار وکړم او له هغه سره هغه هستۍ شریکې وګڼم چې زه یې نه پیژنم په داسې حال کې چې زه تاسې د برلاسي بخونکي خدای خواته بولم لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن
المسرفين هم أصحاب النار. نه حق دا ده او د دې پر خلاف نشي کېدی. د کوم خواته چې تاسې ما بولئ د هغو لپاره نه په دنیا کې څه بلنه شته او نه په آخرت کې، او زموږ ټولو ورګرځېدل فقط د الله خواته دي او له حده تیرې کوونکي اور ته تلونکي دي. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نن چې زه څه وایم ډېر ژر به هغه وخت راشي چې تاسې به هغه در یاد کړئ او خپله معامله زه الله ته سپارم. هغه د خپلو بندګانو د کړو ښه لیدونکی دی. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. په پای کې هغو کسانو چې ډېرې ناوړه دسیسې د هغه مؤمن پر ضد په کار واچولې، الله له هغو ټولو نه هغه وساته او د فرعون ملګري په خپله په ډېر بد عذاب کې راګیر شول. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. د دوزخ اور دی چې هغه ته سهار او ماښام هغوی وړاندې کول کیږي، او کله چې د قیامت ساعت راشي نو امر به وشي چې آل فرعون ډیر سخت عذاب ته ورننه باسي. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. نو لږ هغه وخت یاد کړه چې دوی به په دوزخ کې یو له بل سره جګړه کوونکي وي. په دنیا کې چې کوم کسان کمزوري وو هغوی به تکبر کوونکو ته وایي چې موږ ستاسې تابع وو. اوس آیا دلته به تاسې د دوزخ د اور له کړاو څخه څه لږ ډېر موږ وژغورئ؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. هغه تکبر کوونکي به ځواب ورکړي چې موږ ټول دلته په یو حال کیو او الله د بندگانو په منځ کې فیصله کړې ده. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. بیا به په دوزخ کې دغه لویدلي کسان د دوزخ د چارو موظفینو ته ووایي له خپل پروردګار نه وغواړئ چې زموږ په عذاب کې فقط د یوې ورځې تخفیف راولي. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هغوی به پوښتنه وکړي آیا تاسې ته ستاسې پیغمبران له روښانو نښانو سره نه وو راغلي؟ هغوی به وایي هو. د دوزخ د چارو موظفین به ووایي نو تاسې په خپله دعا وکړئ او د کافرانو دعا نه ده مګر په ګمراهۍ کې چې کومه ګټه ورته نشي رسولی. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
باور ولرئ چې موږ د خپلو پیغمبرانو او مؤمنانو مرسته ارومرو د دې دنیا په ژوند کې هم کوو او په هغه ورځ به یې هم وکړو چې کله شاهدان ولاړ وي کله چې ظالمانو ته د هغو معذرت هیڅ ګټه ونه رسوي او پر هغوی لعنت ولویږي او د هغو په برخه ډیر بد استوګنځی یعنی دوزخ ورسیږي. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. خنو وګوره چې موسی ته موږ لارښوونه وکړه او بني اسرائیل مو د هغه کتاب وارثان وګرځول چې د عقل او پوهې لرونکو لپاره هدایت او نصیحت و. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نو ای پیغمبره صبر وکړه د الله وعده بر حق ده د خپل ګناه لپاره بخښنه وغواړه او سهار او ماښام د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوه. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. حقیقت دا دی چې کوم کسان چې له کوم سند او حجت نه پرته چې هغو ته راغلي وي د الله په آیاتونو کې جګړې کوي د هغو زړونه له کبره ډک شوي دي خو هغوی دغې لویۍ ته هیڅ چیرې رسېدی نشي. نو د الله پناه وغواړه هغه هر څه ویني او اوري. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. د اسمانونو او ځمکې پیدا کول د انسانانو د پیدا کولو په پرتله په باوري ډول ډیر لوی کار دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. او داسې نشي کېدای چې ړوند او بینا یو شانته شي او ایماندار او صالح او بدکار برابر شي خو تاسې بیخي لږ متوجه کیږئ. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. په یقیني ډول د قیامت ساعت راتلونکی دی د هغه په راتلو کې هیڅ شک نشته مګر زیاتره خلک یې نه مني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ستاسې رب وایي ما وبولئ زه به ستاسې دعاوې قبولې کړم. کوم کسان چې په غرور کولو سره زما له عبادت نه مخ اړوي هغوی به ارومرو ذلیل او خوار دوزخ ته ورننوځي. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هغه خو همدا الله دی چې ستاسې لپاره شپه پیدا کړه تر څو چې تاسې پکې استراحت وکړئ او ورځ یې ځلانده کړه. حقیقت دا دی چې الله پر خلکو لوی فضل کوونکی دی خو زیاتره خلک شکر نه باسي. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون.
هماغه الله چې ستاسې لپاره دغه څه کړي دي ستاسې پروردګار دی د هر شي خالق دی له هغه پرته هیڅ معبود نشته نو تاسې کوم لوري ته اړول کیږئ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون په همدې ډول هغه کسان اړول شوي دي چې د الله له آیاتونو نه انکار کوي الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هغه خو همدا الله دی چې ستاسې لپاره ځمکه آرام ځای وګرځوله او پاسې د آسمان ګنبده جوړه کړه هغه ستاسې صورت جوړ کړ او ډېر ښکلی یې جوړ کړ هغه تاسې ته د پاکو شیانو روزي درکړه هماغه الله چې دغه کارونه دي ستاسې پروردګار دی د بې حسابه برکتونو څښتن دی هغه د کائناتو پروردګار دی هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين همغه ژوندی دی له هغه پرته هیڅ معبود نشته تاسې همغه وبولئ د هغه لپاره د خپل دین په خالص ګرځولو سره ټول ثنا ستاینه الله د عالمیانو د پروردګار لپاره ده قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زه خو د هغو هستیو له عبادت نه منع کړی شوی یم چې تاسې هغه له الله نه پرته بولئ زه دا کار څنګه کولی شم کله چې ما ته زما د پروردګار لخوا روښانه نښانې راغلي دي ما ته امر شوی دی چې زه د عالمیانو د پروردګار په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون اما غدای چې هغه تاسې له خاورې نه پیدا کړی بیا له نطفې نه بیا د وینې له بوټۍ نه بیا هغه تاسې د ماشوم په بڼه راباسي بیا تاسې لویوي تر څو چې تاسې خپل پوره قوت ته ورسیږئ بیا مو نور پسې لویوي تر څو چې تاسې د زوړوالي سن ته ورسیږئ او له تاسې نه څوک لا د مخه بیرته غوښتل کیږي دا هر څه د دې لپاره کول کیږي تر څو چې تاسې خپل ټاکلي وخت ته ورسیږئ او کېدای شي چې له عقل نه کار واخلئ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون دا هغه ذات دی چې ژوندي کوي او مړه کوي نو کله چې د یو څه فیصله وکړي نو ورته وایي شه نو وشي ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون تا هغه کسان ولیدل چې د الله په آیاتونو کې جګړې کوي کوم لوري ته هغوی ګرځول کیږي الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون
إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. دغه خلک چې دغه کتاب او ټول هغه کتابونه چې موږ له خپل پیغمبرانو سره لیږلي وو دروغ ګڼي. ډیر ژر به دوی ته معلومه شي کله چې توقونه او زنجیرونه د دوی په غاړو کې وي چې له هغو نه په رانیولو سره دوی د ایشېدلو اوبو خواته راښکودل شي او بیا بیرته د دوزخ اور ته ننویستل شي. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. بیا به ورڅخه پوښتنه وشي چې اوس چیرته دي له الله نه پرته نور خدایان چې تاسې هغوی شریکول؟ دوی به ځواب ووایي ورک شول هغوی له موږ نه بلکې موږ له دې نه مخکې د هیڅ شي عبادت نه دی کړی. په دې ډول به الله د کافرانو ګمراهي اثبات کړي. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. هغو ته به وویل شي چې ځکه ستاسې دغه عاقبت شو چې تاسې په ځمکه کې پر ناحق خوښ وئ او بیا مو پر هغه په غرور سره ټینګار کوو. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اوس ځئ د دوزخ په دروازو ننوځئ تل تر تله هملته ستاسې استوګنه ده. ډیر بد استوګن ځای دی د متکبرانو. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. نو ای پیغمبره صبر وکړه د الله وعده برحقه ده. اوس که مونږ تا ته د دوی د هغو ناوړه نتیجو کومه برخه در وښیو چې له هغو نه مونږ دوی ویروو یا له هغې نه مخکې تا له دنیا نه بوزو د دوی بیرته راستنېدل خو همدا زموږ خواته دي. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. ای پیغمبره لتانه مخکې مونږ ډیر پیغمبران لیږلي دي چې له هغو نه د ځینو حالات مونږ تا ته ویلي دي او د ځینو مونږ نه دي درته ویلي. د هیڅ یو پیغمبر دا وس واک نه و چې د الله له اذن نه پرته په خپله یې کومه نښانه راوړې وای. بیا کله چې د الله حکم راغی نو د حق سره سمه فیصله وکړای شوه او په هغه وخت کې باطل پرستان په زیان کې وغورځېدل. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. همدا الله ستاسې لپاره دغه څاروي پیدا کړي دي تر څو چې تاسې له هغو نه پر ځینو سپاره شئ او د ځینو نورو غوښې وخورئ. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. په هغو کې ستاسې لپاره نورې ډېرې ګټې هم شته. هغه دې ته هم په کار راځي چې ستاسې په زړونو کې چې چیرته د تلو اړتیا وي هلته تاسې پر هغو ورسېدی شئ. پر هغو هم او پر کشتیو هم تاسې سپرول کیږي. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.
الله تاسې ته خپلې دغه نښانې درښیي نو تاسې به د هغه له کومو نښانو څخه منکر شئ. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. نو آیا دوی په ځمکه کې ګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه پخوا تیر شوي دي؟ له دوی نه په شمیر کې زیات وو، له دوی نه زیات قوي وو او په ځمکه کې له دوی نه زیات ځلنده آثار پریښي دي. څه ګټه چې هغوی کړې وه هغه د هغو په څه دردوا شوه. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کله چې د هغو پیغمبرانو هغو ته له روښانه نښانو سره راغلل نو هغوی پر همغه علم وویاړېدل چې پخپله له هغو سره و او بیا په همغه شي کې راګیر شول چې هغوی ورپورې ملنډې وهلې. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. کله چې هغو زموږ عذاب ولیدو نو ویې ویل چې موږ په یوازیني خدای ایمان راوړ او موږ له ټولو هغو معبودانو څخه انکار کوو چې موږ هغوی شریکان ګڼل. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. و زموږ د عذاب له لیدلو نه وروسته د هغو ایمان هغو ته هیڅ ګټه نشوه رسولی، ځکه چې همدغه د الله ټاکلې کړنلاره ده چې تل د هغه په بندګانو کې نافظه شوې ده او په دې وخت کې کافران په زیان کې وغورځېدل.